میکسویل یو ځل بیا ریکارډ تازه کړ. د دوبۍ لسوریزه سیالي د رحمان الله ګربز د لوبډلې په لومړي میچ پیل شوه او د چیمپیون ټرافي کوربتوب د پاکستان څخه واخیستل شو. سلام، وخت مو بخیر. د دې مهال سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. ویډیو سره لایک او شیر کړئ او د نورو معلوماتو لپاره مو ملتیا وکړئ. استرالیا د هند سره د شلوریزو لوبو د سیریز په درېیمه لوبه کې ټاس وګټه او د بالنګ فیصله یې وکړه. هند استرالیا ته د 225 منډو هدف کېښوده. استرالیا د مکسویل د تیزې ټوپ وهنې او سلیزې پر مټ یاد هدف پوره کړ. په اخري دوه اورو کې 43 منډې که څه هم ناشونې ښکارېدې او بیا په یو اور کې 21 منډې. مکسویل او میتیو وایټ ټوپاني توپ وهنې وکولی شو چې ټاکلی هدف پوره کړي. د دوبۍ لسوریزه سیالي د رحمان الله ګربز د لوبډلې په لومړي میچ پیل شوه. په دغه سیالۍ کې رحمان الله ګربز یوازې د یو بال میلمه و او لوبډلې د 22 منډو په توپیر ماته ومنله. د ابودابي په لسوریز لیګ کې 8 لوبډلې لوبیږي. سږکال په دې سیالیو کې عظمت الله عمرزی، حضرت الله زازی، فضل حق فاروقي، نوین الحق عبدالرحمن، رحمان الله ګربز، نجیب زدران، ابراهیم زدران، قیس احمد، نور احمد او ظاهر خان هم اخیستل شوي. د چیمپیون ټرافي کوربتوب د پاکستان څخه واخیستل شو. په راتلونکو میاشتو کې به 2025 کال کې کیدونکي چیمپیون ټرافي لپاره بل کوربه هیواد انتخاب شي. دا د دې مهال سپورتي خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره مو ملتیا وکړئ.